شيخوا قول. محترم مولاي سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطه تشریفاتی مرکز تعلیمی صاحبی مزار شریف به نظام ترتیب و افتخار تشریف آوری شما را دارد. تقدیم کننده تورن جنرال همراه. السلام علیکم و رحمت الله. ستړي مسئ. جوان جوان جوان. زنده باشید. جوان جوان جوان. راحت. کی. آرام. سی. 400 تن از مجاهدین امارات اسلامی افغانستان پس از سپری نمودن آموزش‌های حرفه‌ای یک ماهه طی مراسم ویژه فراغتشان را به دست آوردند. بر اساس گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، در مراسمی که بعد این مناسبت در قماندانی قلاردوی مزار شریف دایر گردیده بود، مولوی عطاالله عمری قماندان آن قلاردو، مولوی قدرت الله ابو حمزه والی بلخ، جمعی از مسئولین بلندپایه رتبه نظامی و ملکی، علمای کرام شرکت نموده بودند. در این مراسم مولوی عبدالقدیر مسئول دعوت و ارشاد امارات اسلامی افغانستان فراغت مجاهدین را مبارکباد گفته آنها را پیروان و سربازان مکتب رسول الله و خدمتگزاران واقعی مردم افغانستان خوانده و بر مبارزات قاطعانه و عزم متینشان در مقابل دشمنان افغانستان و آرامش مردم تاکید ورزیدند. الله سبحانه و تعالی همان دشمنان طاغوتی بردگان و غلامانشان همه را به دستان شما سربازان سر به کف امارت اسلامی سرنگون و نابود کرد. فرزندان و سربازان نمروتیان و فرعونیان و ابو جهلیان همه را سرنگون و نابود کرد به دستان شما سربازان سر به کف امارت اسلامی. امروز شما سربازان امارت اسلامی مکلف هستین که به تمام ملت افغانستان اطمینان بتین و اطمینان میتیم همه ایمان به یک آواز و به یک صدای واحد که ما از خاک خود، از وطن خود، از ناموس خود، از دین و ملت خود، از ارزش‌ها و منافع ملی خود، به جان خود، به سران خود، به خون خود دفاع میکنیم. همه آماده هستین؟ امروز چشم امیدی تمام ملت افغانستان و مجاهدین و مسئولین شما سربازان امارت اسلامی هستین. شما برگهای مقدمتان، گردنهایتان از دین الله، از این خاک و از این وطن، از سنگرتان، از شهدایتان، از یتیما و بیوهایتان دفاع بکنید. سربازان امارت اسلامی همیش بیدار باشید، همیش متوجه باشید. امروز شما یک ماه میشه که در اینجا تعلیم نظامی کردید. همه شهرها و بازارها و تجارها و ملت به انتظار شماست. به شما اطمینان دارد که شما تأمین امنیت میارید. شما شهرها و چوکها و بازارها را امنیتش میگیرید. شما تجار و ملت امنیتش میگیرید. به اینکه شما مسلکی هستید، به اینکه شما عقیده‌ای هستید، شما سربازان راستین امارت اسلامی هستید، شما فرزندان صدیق از وطن هستید. در این حال مولوی قدرت الله حمزه والی بلخ داشتن اردوی منظم و تعلیم دیده را نیاز مبرم کشور و ستون فقرات یک نظام عنوان کرده. والی بلخ نیز پیرامون دفاع از تمامیت ارضی، نوامیس ملی و ارزش‌های مردم افغانستان نکات را بیان داشته بر تلاش‌ها و زحمات سربازان امارت اسلامی افغانستان را برجسته ساخته از پایمردی و تعهد این نیرو به مکتب توحید و دفاع از مردم افغانستان
یاد کرد. آقای ابو حمزه در حالی که برای مجاهدین تازه نفس فارغ شده از درگاه خداوند پیروزی بیشتر استدعا نمود، از آنان خواستند تا در جهت رفاه و آسایش و تامین امنیت مردم افغانستان تلاش همه‌جانبه به خرج دهد. او موږ تاسو له خپل ولس سره داسې چلن وکړو چې انساني چلن وي او په خپل مظلوم ولس باندې د شفقت لاس راکش کو او خپل د ولس خدمت وکړو په داسې طریقه باندې وکړو چې د موږ تاسې ولس د موږ تاسې له لاسه ونه ځورېږي او دا اعداد دپاره چې تاسې رالېږل شوي یاست محترمو مجاهدینو. نن الحمدلله د دنیا ستر کافر و فرعون چې په ګونډو شو او الله جل جلاله شکست ورکو، دا د الله جل جلاله خاص نصرت او د موږ تاسې د دې مجاهدینو د مسلمانانو د قربانیو نتیجه ده. کوم تعلیمات مو کړي دي د مسلمانانو د امنیت د تأمین لپاره، د خپل ښار د امنیت د تأمین لپاره او د مسلمانانو د حفاظت لپاره چې دا خپل له دغه تعلیم څخه تاسې ګټه پورته کړئ او د مسلمانانو د امنیت لپاره دا خپل کوم شیان چې مو حاصل کړي دي دا تاسې استعمال کړئ. خپل ټول مجاهدین وروزو، خپلو ټولو مجاهدینو ته نظامی تعلیمات ورکو. د نظامی تعلیماتو د اعداد ترڅنګ د مجاهدینو هغه معنوي صلاح چې هغه ګواکې تقوا ده په معنویاتو باندې مجاهدین برابر سي. الحمدلله د موږ تاسې په معسکراتو کې د نظامی اسلحو ترڅنګ هغه معنوي صلاح سي، هغه ګواکې تقوا او اخلاص او نیت هغه شرعي دوره ده هغه موږ سره روانه وي. نو موږ په دې کوشش کوو چې د موږ ټول مجاهدین نو په ظاهري و معنوي اسبابو باندې مهیا سي او زمینه ورته مساعده کو. نو الله جل جلاله دې تاسې تکلیفونه هم قبول کړي. نن الحمدلله دلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدرسې لکه مولوي صاحب عبدالقدیر سی ویل هغه شاګردان چې 20 کاله مبارزه وکول د کفار او فرعونیانو په مقابل کې هغو ته د الله په نصرت سره ماتې ورکړل، نن د هغو په تعلیمګاه باندې بدله سوې ده. نو الله جل جلاله دې دا سلسله جاری وساتي او انشاءالله موږ په دې کې خپل پوره وس کوو چې دا سلسله جاری وساتو. نو د موږ تاسې د ټولو مسلمانانو د امید سترګې تاسې یاست، ټول مسلمانان تاسې ته په طمع دي. مسلمانان له تاسې څخه دا طمع لري چې دغه مجاهدین چې نن په یو معسکر کې روزل شوي دي دوی به د موږ امنیت تأمینوي، دوی به د اختطافګرو غلو او هغه فسادګرو چې په وطن کې بې امنیتي و ناقراري جوړوي د هغو مخه نیسي. همچنان در این مراسم مولوی شیخ الحدیث عبدالجلیل شهید خیل رئیس معارف ولایت بلخ سخنرانی نموده فراغت اولین در سربازان قلاردو را به ملت بزرگ افغانستان مبارکباد گفته از رشادت ها و جانفشانی های مجاهدین امارت اسلامی افغانستان تحسین نمودند. امروز یگانه امید ما و تو، امید تمام ملت مظلوم افغانستان به شما داره. اگر شما اخلاق خوب بکنید، در هر جایی که وظیفه برایتان سپرده شد در نظرتان رضای پروردگار عالم بگیرین، قومیت بمانین، اندیوالبازی را ترک بکنین، همسایگی را ترک بکنین، به نام قماندان و دلگیمش خوش نشوین، یگانه رضای پروردگار عالم در ذهن خود بگیرین. قسم به ذوالجلال شما لشکری می باشین مثل که جناب رسول کریم به 313 نفر با وسایل کم در مقابل 1000 مجهز کافرها فتحش به نصیب شد. اگر شما 10 نفر باشین من امیدی دارم که در مقابل 1 لک کفار شما فاتحین شوید. شما مسئولیتتان عالی خیلی قوی شد، امیدواری ها به شما زیاد است. نشوه که از اینجا برین ولی 15 ماه اینجا محاصره و بندی بودم، برین بیغم در خانه هایتان خواب بکنه، خدمت بکنه. اگر جنت میخواهیم که شفاعت رسول الله به نصیبت شوه. اگر میخواهیم مثل که رسول الله میفرماید قسم به ذوالجلال گرز و غباری پای اسب مجاهد
بر آتش جهنم به هیچ وقت یک جای نمیشه. اگر میخواهید به این غبارتان، به این خدمتتان بوی جهنم را احساس نکنین، یگانه وظیفه است که امروز راه نجات خدمت در صف مجاهدین است. اعداد الاعداد للکمال زمون، اعداد بری تو راوډال زمون، اعداد الاعداد للکمال زمون، اعداد بری تو راوډال زمون، اعداد بری تو راوډال زمون، اعداد مو فرمان د الله دی، اعداد مو تکتیک د بریا دی، اعداد مو فرمان د الله دی، اعداد مو تکتیک د بریا دی، اعداد مو یو راز د بقا دی، اعداد ثقافت د دنیا دی، اعداد دی ظلمو ته مرال زمون، اعداد بری تو راوډال زمون. مسئولان قلاردوی مزار شریف از تمرینات سخت نظامی و انداختهای سلاح‌های پیشرفته در جریان این دور آموزشی خبر داده میگوید که سربازانی که در این برنامه آموزشی شرکت کردند قابلیت استفاده از هر نوع سلاح‌های پیشرفته را در میدان جنگ دارا هستند. فلحال کوم د ټولو دا یو لنډمهالې دوره وله د مشرانو موږ ته راکړل سوې وه. په دې دوره کې پیاده وسله او چکپاینټ کارول او د ښار د امنیت لپاره او پاتې نظامي مرکزو او د حکومتي ادارو د حفاظت لپاره د ملګرو عملي کېدل ولو. انشاءالله په آینده کې به که خدای کول دا دوره غځېږي تر شپږ میاشتې نوي پورې به کېږي، شپږ میاشتې به د دوره په آینده کې او د ملګرو تعداد به هم اضافه کېږي. نو انشاءالله که خدای کول
حاله داسې ده په لیکون کې د انداخ شیبې دي دغه څو شپې اخرنۍ شپې چې دوی انداخ کوي ملګري د هر قسمو اسلحې چې هغه دوی کومې زده کړه کړې نن شپه زموږ ستاسې عملیات دي د راپور په اساس باندې موږ تاسې ته خبر را رسېدلی دی چې په 15 کیلومترۍ کې یو کور ده په دې کې زموږ ستاسې دشمن اوسیږي در این حال سربازان فارغ شده از این دوره آموزشی در حالی که از فراگیری تکتیک های جدید جنگی و مهارت های محافظتی نظامی و چگونگی ردیابی و هدف قرار دادن دشمن مردم افغانستان یادآوری می‌کنند و باشندگان کشور اطمینان می‌دهند که با تمام قوت از تمامیت ارضی و نوامیس ملی ورزش‌های اسلامی کشور دفاع می‌نمایند. مګر ډېر مسلکي استادان لرو او دا خطه چې تاسو ته ګور دی وروزله یو میاشت موږ سره ډېر زحمتونه راوګالو لکه روزانه موږ سره ډېر دوه ساعته موږ ورزش کوو او بال د هغې نه مثلا د ډوډۍ وخت کېده او بال د هغې نور موږ نظامي تعلیمات ډېر زده کړې وکړلې نو الحمدلله اوس دغه ولس او دغه ملت سترګه په لارې دی موږ ته چې موږ څوک هغې ته خدمت وکړو او سم چیک پاینټونه واچو سم ګزمې وکړو سم پیرې وکړو سم امنیت څوک برقرار کړو او دغه ځورېدلی ملت په 20 کالو کې ډېر ځورېدلی دي نو الحمدلله پس دې نه اطمینان ورکوو چې موږ د دې وطن څه کوو امنیت رانیسو الله به احسان خداوند تبارک و تعالی ما دوره تحصیلی را به مدت 1 ماه بود ما انجام دادیم و انشالله این دوره تحصیلی نظامی ما خیلی خوشایند بود بیل نسبت که دوره اول بود ما استادای ما با ما خیلی زحمت کشیده به طور کامل انجام دادیم و بعد از فراغت از اینجا امید و آرزو دارم که برای این وطن برای این ملت برای این ملت رنجیده که 40 سال اینها رنج دیده است تا خدمت کنیم. همچنان سربازان و مجاهدین امارات اسلامی افغانستان مهارت‌های جنگی و رزمیشان را به نمایش گذاشتند. در پایان این مراسم برای سربازان فارغ شده از سوی مسئولان ارشد ملکی و نظامی ولایت بلخ تصدیقنامه‌هایشان توزیع گردید. من برای خدمت نمودن به امارت اسلامی افغانستان آماده هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قماندان صاحب قلوردو زه مصطفی د دریم ټولګي د دوم بلوک غړی د خپل تصدیقنامې لپاره چمتو یم. ژوند د امارت اسلامي افغانستان ته خدمت کوم. سمع الله لمن حمده. واپس طالب قدم مارش. तैयार सही किन गस मार्च